په زابل کې د 4.5 میلیونه افغانیو پر ارزښت 2 رغنیزې پروژې تر جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي چې په جوړ شویو پروژو کې 23 پلچک او د ټولګټو چارو ریاست احاطوي دیوال شامل دی چې رغنیز چارې یې د 6 میاشتو په لړ کې پای ته رسېدلې دي. جزئیات د مختار احمد امیري په راپور کې. نن په مرکز کلات کې د 2 رغنیزې پروژې تر جوړېدو وروسته د چارواکو له لوري د پټۍ په پرې کولو سره ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د زابل مرستیال والي وایي چې په جوړو شوو پروژو کې د مرکز کلات څخه تر شینکۍ ولسوالۍ پورې 23 پلچکان، د سړک ترمیم او د ټولګټو چارو ریاست اړوند احاطوي دیوال جوړېدل شامل دي چې ورباندې 4.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د ټولګټو چارو ریاست د انکشافي بودیجې څخه ورکول شوي دي. پروژې یوه د سړک د شینکۍ د سړک د پلچکانو تقریبا 23 پلچکان تخریب شوي وو، د هغو د جوړولو او بل د ریاست پر احاطه باندې د ټولګټو چارو ریاست پر احاطه باندې د دیوال چارې وې د الحمدلله په بشپړه توګه سرته ورسېدلې. 4.5 میلیونه افغانۍ مصرف ورباندې راغلی. پر همدې مهال د زابل د ټولګټو چارو رئیس وایي چې په راتلونکي کال کې هم په پلان کې لري چې د کابل کندهار د عمومي لارې د سړک او پلونو د جوړېدو ترڅنګ به د دې ولایت د شمېر ولسوالۍ لویې لارې هم ورغول سي. د ټولګټو وزارت د راروان کال لپاره یعنې د 1402 کال لپاره په پلان کې عمومي شاهراه او پلونه مکمل لري. نو امید شته انشاءالله چې د عمومي شاهراه مشکلات هم ډېر لري، موټروانان او کلي ولاکي او وطن ټول ورسره په تکلیف دی. بل لوري پر دې لاره تلونکي مسافر او موټر چلوونکي د سړک د جوړېدو پر چارو خوښي ښیي او تمه لري چې پر دې لاره د تلونکو نورو ولسوالۍ لارې دې هم ورغول سي. 100% خوشحاله یو، ډېرې دعاګانې لا درته کوو، پر ودانیو وایو، بیخي خوشحاله یو. موږ مفت ته رالو، ډېر مزاحمت سره به مخامخ کډیان او ډبونه جوړ شوي دي، ډېر خوشحاله یو. د تعالی دې وکړي چې نور وطن ته دومره خدمت نور وشي. د دغو پلچکانو او د دغه روډ د پخېدلو ستاسو ډېر لوی شکریا ادا کوو او تاسو دې خدای وس و توان درکړي چې نور د شمزو تر ځنځیر پورې دغه کچه لار د دغو مسلمانانو دپاره پخه سي او د زموږ د ستونزې مشکلات د یادونې وړ ده چې دغه پروژې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي چې دا مهال په دې ولایت کې پر یو شمېر نورو رغنیزو پروژو هم کار دوام لري چې ځینې یې بشپړې سوي او ځینې یې د بشپړېدو په حال کې دي.